غرونه به ولې نه لویږي، غرونه به ولې نه لویږي چې پښتانه پکې د ننګ سورې کوي نه. زما د یوټیوب چینل درنو او خوږو کتونکو، خوږو مینوالو ښې پیرزوینې وړاندې کوم. هیلهمن یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. کتونکو د څمکنو غیرتي پښتنو په ګنداو کې د ننګیالي پښتون ماسټر جمیل منعیم صاحب په حجره کې موجود یو. د مور او پلار تر عنوان لاندې او په خاصه توګه د مور تر عنوان لاندې د مشاعرې تبیه شوی دی، ځکه چې څو ورځې وړاندې د ماسټر جمیل منعیم صاحب مور بی وفات شوې وه. د هغوی په یاد کې د دې مشاعرې تبیه شوی دی. مونږ سره په دې مشاعره کې د قربانو په توګه ماسټر جمیل صاحب او سره پرنسپل هائی سیکنډري سکول انګوري ښاغلی محمد قسیم الدین صاحب موجود دی. مشر میلمه را سره ښاغلی نوشي بنګش صاحب دی. صدرات ښاغلي طاهر توري صاحب ته سپارو. د قربه په توګه زه تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې یم. لومبنی کاري میوه خان صاحب ته بلنه ورکوم چې د دې غونډې آغاز د تلاوت کلام پاک او د دعا نه وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. د جمعونه د جنت د باچونه بهترینه باچه نصیب کی. د دی والدې صاحب اغا دنیا ډیره د راحت او د اطمینان د خوشحالوي کی. کوم مرګلی حاضر مرګلی کوم جامه کوم مجلس رغله دي، خدای دوی ته جزای خیر ورکي، غمونو دردونو نه وساتي، یو قدمې د نیکه فتلی واچوي، د حیا د ژوند مو ټول نصیب کی. مشران کشران سور خپل خپلوان یاران دوستان درونو په چوي دي، هغه ټول ته خدای بخښندا وکي، اغا دنیا خستا کی. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير.
دا مشاعره چونکې د مور او پلار او په ځانګړي توګه د مور تر عنوان لاندې ده، خو ماته د نشي بنګش صاحب هغه خبره را یادېږي چې انسان د درو میندو زوی دی، یو چې له کومې موره پیدا شي او بله چې کومه ژبه وایي او بله وطن او خاوره ده. نو په دې بنیاد زمونږ هره یوه غونډه د مور په اړه ده. زه به د صدر صاحب په اجازت سره خپل یو غزل درته واوروم. زه ورک شوی له ځانه یمه ځان راسره نشته، زه ورک شوی له ځانه یمه ځان راسره نشته، پیدا کړم ځان څنګه چې نشان راسره نشته. زه ورک شوی له ځانه یمه ځان راسره نشته، پیدا کړم ځان څنګه چې نشان راسره نشته. په بام نسته د ذهن ملایکه زما د مینې، په بام نسته د ذهن ملایکه زما د مینې، کیسې کوي هغه ده او پیریان راسره نشته. مننه. په بام نسته د ذهن ملایکه زما د مینې، کیسې کوي هغه ده او پیریان راسره نشته. دا نه پیژني ځکه خو ما اوس هم رپتونه، دا نه پیژني ځکه خو ما اوس هم رپتونه، الوت لمې د واک چې خپل اسمان راسره نشته. دا نه پیژني ځکه خو ما اوس هم رپتونه، الوت لمې د واک چې خپل اسمان راسره نشته. دا مینه د بشر مې عبادت دی او پرې ویاړم. پرنسپل صاحب، دا مینه د بشر مې عبادت دی او پرې ویاړم، بېغمه له سجدو یمه بتان راسره نشته. مننه. ډیره مننه. دا مینه د بشر مې عبادت او پرې ویاړم، بېغمه له سجدو یمه بتان راسره نشته. منام چې هر چا څښلي ټول خمار دي تبسمه، منام چې هر چا څښلي ټول خمار دي تبسمه، خو مست په پیاله څوک هم د افغان راسره نشته. ډیره مننه. منام چې هر چا څښلي ټول خمار دي تبسمه، خو مست په پیاله څوک هم د افغان راسره نشته. ډیره مننه کوم. زه یو بل ډیر خوږه ملګري اجمل مظلوم صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل خوندور کلام ستاسو په خدمت کې واوروي. اجمل مظلوم صاحب. د صدر صاحب په اجازت چې مې د خیال بغل کې ورغړي لیمو ته راشي، چې مې د خیال بغل کې ورغړي لیمو ته راشي، یاد شي اوښکې څاڅکې شي بڼو ته راشي. چې مې د خیال بغل کې ورغړي لیمو راشي، یاد شي اوښکې څاڅکې شي لیمو ته راشي. او بل شعر دی چې نور نمونه یې حلم زړه ته ډاډ راکوي، چې نور نمونه یې حلم زړه ته ډاډ راکوي، خو چې یو نوم یې حلم ژړېدو ته راشي. او بل شعر دی بوی د سنځلو واورین ورونه ساړې چینې د کورمې، د ښایست تږي د تندې ساړېدو ته راشي. رسوم ناظم ته ناظم عنوان دی مور. زما معذوري مورې زما کمزوري یادې، زما معذوري مورې زما کمزوري یادې، ما ته دې زار ونه وي غېږه دې را نه کړله، نه دې کړم ښکل په تندي نه دې قربان وویل ګونګه شوې شاله مورې، ما دې تندی چې ښکل کړو ته هرکلی په اوښکو، ما دې تندی چې ښکل کړو ته هرکلی په اوښکو، خپل مسافر بچي ته زما خپل مسافر بچي ته زما ماری ګنډه شوه، ته خوځېدلی نه شوې زما نیازبینې یادې، ما ته کاته دې زیر زیر خو ژبه غوټه وستا، خو ژبه غوټه وستا، راډن شوې سترګې دې ته، خو ژبه غوټه وستا راډن شوې سترګې د تا، د غړپ غړپ اوښکو مورې شونډې دې ورپېدې زه ښکلوی دې نه شوم زما بېوسه مورې، ما دې منګولې ښکل کړي، ما دې بسله سترګو تا خو نیغ نیغ راکتل،
خزار دی ونه ویل قربان دی ونه ویل ما سره د ستا په سینه کېښود زړګي دی ویل هر کله راشي بچې زما نیازبین بچیه دغه ارمان و زما چې ستا په لاس ښخه شم ما ته یاسین ووایي بیا چې په خپلو لاسو وتړې زه نه بچې له حده کوزه کړې ما مخ په قبله کړې زما بیا وکړي غږ چې یادې مخ په قبله کړې زما بیا وکړې غږ چې یادې شنوی کور دی رڼا په ما د خاورو څادر خور کړې په خپله بچې رانه روان شي کور ته سترګې لمدې بچیه ستاسو د ټولو ډېره مننه. مورې ستا هغه خبره راته نن هم یاده ده مورې د ستا هغه خبره راته نن هم یاده ده بچیه ته به لوی سړی شي زه به نه یم او نظم دی د مور عنوان مور دی ای زما مورې قدردانې مورې ماته د ټول جهان ګرانې مورې ستا مینه په رښتیا مینه ده ډېره خوږه په دې دنیا مینه ده ای زما مورې قدردانې مورې ماته د ټول جهان ګرانې مورې ستا مینه په رښتیا مینه ده ډېره خوږه په دې دنیا مینه ده مورې چې ستا مینه را په یاد شي زما زړه په سینه کې په پریاد شي زما د لیوني شان په سودا شم زه مسافرۍ کې په جړا شم زه مورې د لیوني شان په سودا شم زه مسافرۍ کې په جړا شم زه ارمان دې راشي زما خپلې مورې ډېر په ناز دې یم ستلې مورې د ژوندونو ورځې مې هسته دي مورې ستا دعاګانې راسره دي مورې سختې د ژوند مې شوې اسانې مورې دا ټولې ستا دي دعاګانې مورې پردي وطن ته چې راغلی یمه په پاک الله دې زه سپارلی یمه بل څوک په ما نه خفه کېږي مورې په ما صرف ستا زړګی خوږېږي مورې زما په غم باندې غمجنې مورې په دعا رنګ دې هم خوږمنې مورې بل څوک په ما نه خفه کېږي مورې په ما صرف ستا زړګی خوږېږي مورې زما په غم باندې غمجنې مورې په دعا رنګ دې هم خوږمنې مورې بې تا مې بل څوک غمخوار نشته دی ځکه په دې دنیا مې کار نشته دی داود الرحمن یم سمکنی یم زه د مور د مینې لیونی یم زه د مور په شان مینه ټول جهان کې نشته داسې خلوص په بل انسان کې نشته داود الرحمن یم سمکنی یم زه د مور د مینې لیونی یم زه د مور په شان مینه ټول جهان کې نشته داسې خلوص په بل انسان کې نشته بس د مور مینه د زړګي مینه وي نوره دنیا کې لیبسي مینه وي وسلام. یو بل شاعر عیدګل صاحب ته بلنه ورکوم څه وایي کلام واورو عیدګل صاحب. یو شعر دی ما سره چونکه خپلم نه دی خو بس مالا اصل کې خوند ډیر زیات راکوي د هغې د وجې نه زه د راتلونکي کوچني ماشومانو دپاره دغه دپاره ورکومه چې سکه زما شوم یمه اوچت زما خیالونه دي سکه زما شوم یمه اوچت زما خیالونه دي دی وړې بستې کې زما غټ غټ امیدونه دي دی وړې بستې کې زما غټ غټ امیدونه دي. یو شعر بل هم دی هغه د کسان شانتی دی چې مړ خدا سے مړ شه چې وطن در پسې وجاړي مړ خدا سے مړ شه چې وطن در پسې وجاړي خپل خو خسي جاړي چې دښمن در پسې وجاړي. یو بل شعر دی چې هغه د کشانتی و چې نه خدای بدل دی نه رسول او نه قرآن بدل دی. تبسم صاحب نه خدای بدل دی نه رسول او نه قرآن بدل دی دین پخوانی دی خو زمونږ لږ ایمان بدل دی.
بخښنه غواړم الله دې وبخي دا یو دوه هفتې کېږي یو دوه شهیدان زمونږ د کلي مړه شوي وو الله دې جنتونه ورکړي د هغې په مطالعه کې ما یو نظم جوړ کړی و هغه بیا سټوډیو کې هم ریکارډ شوی دی او چونکې الریډي ما سره څه شته نه دی خو هغه به زه اوس تاسو ته په کیمرامین صاحب ته زما دا دغه دی چې زه به اوس په خپل میک سره واضح کوم چې بخښنه غواړم نظم ترنم کې به ویم ترنم کې نظم چې کم سرو هغه د کشانتې و چې مرګا په ګل یوې غوټۍ راغللې اسحاق مجید ته په ځوانۍ راغللې دواړه ملګري مالشي کې مړه شول وزیرستان ایجنسۍ کې مړه شول مرګا په ګل یوې غوټۍ راغللې اسحاق مجید ته په ځوانۍ راغللې دواړه ملګري مالشي کې مړه شول وزیرستان ایجنسۍ کې مړه شول د نظم په منځ کې ما بیا یو ټپو شانتې ورکړي خو هغه مې دکه شانتې وه چې مرګې پرې داسې وخت کې راغلو مرګې پرې داسې وخت کې راغلو یو یې ځواني و بل یې ډېرو ارمانونه یو یې ځواني و بل یې ډېرو ارمانونه مرګا په ګل یوې غوټۍ راغللې اسحاق مجید ته په ځوانۍ راغللې دواړه ملګري مالشي کې مړه شول وزیرستان ایجنسۍ کې مړه شول یولس نه یک بل حولدار شهید شو د کرنل اډر و سرکار شهید شو اسحاق ندری مجید ندوا پاتې شو دغه پنځه بچي یکتا پاتې شو زبیر زیشان وسیم جړېږي خدایا اسحاق پلار جان یې نه هېرېږي خدایا مصطفی رو رسد ډېر جړېږي عبدالمجید پلار جان مې نه پاسېږي خدایا پدې به تکلیفونه تیروي پدې به هر رنگ ظلمونه تیروي رب پدې خلکو عذاب راولې وزیرستان باندې سیلاب راولې ولی چې دلته دهشتګر پراته دي سرکار سجنګ کوي ډېر بد پراته دي عید ګل وفا نور څه ویلی نشي سید کریم درد یې هېرولی نشي رونو دی غټا دراجاو منلا د شهادت خلی نامه منلا بس خدای دی معاف کړي ګناهونه ورتا ملګرو ټول کوي سوالونه ورتا مرګا په ګل یوې غوټۍ راغللې اسحاق مجید ته په ځوانۍ راغللې دواړه ملګري مالشي کې مړه شول وزیرستان یا څوک تر عمره د ایثار سیګنا
او خود به عمری بی مرگی خلاصیگی نا نو دا دنیا دے پا مثال دسر عبادنو او تلل رتلل دی پکی سو کسیگی نا نو مانے سلائی جوڑوی اخر بکوچ کری دومره بس دے چی پتا سکیگی نا نو نیک عمل یو سجوشی علی حیدرنو او عزرائیل پو گناہگار ترسیگی نا نو نیک عمل یو سجوشی علی حیدرنو او عزرائیل پو گناہگار ترسیگی نا چه دا عمرنو دیو دکڑا خلق چه دا عمرنو دیو دکڑا خلق مرگی اوایا چتا سکڑ خلق مرگی اوایا چتا سکڑ خلق چه دا عمرنو دیو دکڑ خلق چه دا عمرنو دیو دکڑ خلق مرگی اوایا چتا سکڑ خلق مرگی اوایا چتا سکڑ خلق زیر زمین دکڑنا لکما خونا زیر زمین دکڑنا لکما خونا ڈیر ڈیر زیر زمین دکڑنا زکما خونا دے صدا ماب دے نکڑ خلق پروا دے صدا ماب دے نکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق دا عمرنو دیو دکڑ خلق چی دا عمرنو دیو دکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق چیرا غنڈو پی عالم دا دنیا ڈیر ڈیر چیرا غنڈو پی عالم دا دنیا بلتنا تا خوار ورکڑ خلق بلتنا تا خوار ورکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق چی دا عمرنو دیو دکڑ خلق چی دا عمرنو دیو دکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق چی تختنا پا حوال وطل چی تختنا پا حوال وطل سوک سوک چی تختنا پا حوال وطل دانی میلاری دیستا نکڑ خلق دانی میلاری دیستا نکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق چه دا عمرنو دی و دکڑ خلق چه دا عمرنو دی و دکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ خلق مرگی آوایا چتا سکڑ میان دی بورے خزے کونڈے کرلے
میان دې بورې ښځې کونډې کړلې تا تا میان دې بورې ښځې کونډې کړلې په در تاله ترغه کړه خلک تا در په در تاله ترغه کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک چې دا عمرونو دی ود کړه خلک چې دا عمرونو دی ود کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک سراج الحق سراج ازان کا تیار سراج الحق سراج ازان کا تیار زے زے سراج الحق سراج ازان کا تیار دا مرگ سپیڑی ډیر سړکړه خلک دا مرگ سپیڑی ډیر سړکړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک چې دا عمرونو دی ود کړه خلک چې دا عمرونو دی ود کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک مرګي وایه چې تاسو کړه خلک د دې محفل جوړونکو قربا محترم ماسټر جمیل منعم صاحب ته بلنه ورکوم څاوي خپل کلام اوروي جمیل منعم صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زما ګران قدرمن عزتمن د ادبي ټولنې درانه مېلمانه چې زما د مور تعزیت دعا د فار راغلي دي او تکلیف یې کړی دی الله تعالی د دوی ته په هر یو قدم باندې اجر ورکړي او د مصیبتونو د تکلیفونو نه د الله په خپل امن کې وساتي الله تعالی د دوی نه راضي شي زه د دوی ډیر شکرګزار یم او دوی ته خوش آمدید وایم چې په خیر راغلو ستړي ماشئ او یو شعر ورته ډالې کوم د ټولو ته قدرمنو ته درنو مېلمنو ته ګرځمه ګلونو کې خو زه حسن پرست نه یم ګرځمه ګلونو کې خو زه حسن پرست نه یم ستا مخ لټومه د ښایسته ښایسته ګلونو کې یو شعر دی څه وخته څه بې وخته د ملګرو نه جدا دې کړم وخته څه بې وخته د ملګرو نه جدا دې کړم اوس په دې محفل کې مې بس تش یادونه پاتې شول موت ګوډه بس داسې یو د ګیلې ټیم کې د غام ټیم کې راته خولې ته راغلی و او تاسو نه ډېره معافي غواړم او مورې د هر چا مورې د دعا دروازه بند شوه د دعا دروازه بند شوه په دې وجه مور مې مړه شوه بدقسمت د سوتلو وخت کې نه وم بدقسمت د سوتلو وخت کې نه وم په ارمان کې د اده کرنه مړه شوم په آواز یې چې خبر شوم نو په آواز یې چې خبر شوم ورخطا مې حوصله شوه و په کټ به راته ناسته اوس په ګورې نصیبه شوه یا زړګیه اوس ذلیل شوې یا زړګیه اوس ذلیل شوې مورکۍ چې درنه مړه شوه مخکې نه پیدم اوس پوه شوم مخکې نه پیدم اوس پوه شوم چې پرې جوړه هدیره شوه خدایه ته ورنه راضي شې ستا د دار ته مېلمنه شوه یا ملګرو یا ملګرو د غمجن خو درته وایم چې په مور باندې مېړانګه دا دنیا شوه نو زما ربه د دعا څوک محروم ما کړې تبسم صاحب صدر محترم صاحب نو زما ربه د دعا څوک محروم ما کړې په منغیم باندې خو ورځ خو هم توره شپه شوه نو مورې د هر چا مورې ډېره مننه په حقه د ممتاز بروکزي یو څو بیتونه که نه ستوري خاموشه سپوږمۍ خاموشه
د شپې غږ نه راځي ستوري خاموشه سپوږمۍ خاموشه د شپې غږ نه راځي زه لیونی زه سپینلی د هغې غږ نه راځي ستوري خاموشه سپوږمۍ خاموشه د شپې غږ نه راځي زه لیونی زه سپینلی د هغې غږ نه راځي او زړه مې نری دی او په تا پسې مې وژړوي زړه مې نری دی او تا پسې مې وژړوي نن په محفل کې زما ګران یادې غږ نه راځي او زړه مې نری دی او په تا پسې مې وژړوي نن په محفل کې زما ګران یادې غږ نه راځي هغه چې زه یې ویل غواړم ویلی نه شم هغه چې زه یې ویل غواړم ویلی نه شم هغه چې ما ویني د هغې غږ نه راځي مننه یو خپل شعر به وایم که اجازات وي عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو هر څه باغ یو موږ د مینې په نامه تېروو عجیبه خلک یو ژوندون څه عجیبه تېروو هر څه باغ یو موږ د مینې په نامه تېروو او څه تمه نه کوم باچاره ته بس هېڅ نه ښکاري څه تمه نه کوم باچاره ته بس هېڅ نه ښکاري په چاو د لاسو زندګي څه په مزه تېروو او طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي اغیار خو نشته یو پښتون د جنازه تېروو طالب عسکر که په دې خاوره مې ولس جنګېږي اغیار خو نشته یو پښتون د جنازه تېروو او ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل ستا چې د دومره ستمونه بل نفرتونه شیندل اوس چې په دې لاره راځم نو ډېوه مړه تېروو او شیخه لږ معذرت سره څه شیخه بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی شیخه بلا ډېر مسلونه مې زړګی موړ شوی د پاتې څو ورځې ژوندون په میکده تېروو او خجي ته لاړ شه مدینې ته سینما دې وشي خجي ته لاړ شه مدینې ته سینما دې وشي مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو او خجي ته لاړ شه مدینې ته سینما دې وشي مونږ وږي تږي که نه هره دلته شپه تېروو او ما ګلنبي نه چې ته تلې خر څه تللی دي استاد جي ما ګلنبي نه چې ته تلې خر څه تللی دي د بېوسۍ عمر په څومره اندېښنه تېروو والسلام محترم پرنسپل محمد قاسم الدین صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم چې هغوی د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ډېرو ګرانو قدرمنو مینوالو غیرو کرمیوالو ستا د ښایست ګلونه ډیر دي ستا د ښایست ګلونه ډیر دي جولی مې تانګه زه به کم کم ټولومه نو زما راغلي میلمانه نوشي بنګش صاحب ورسره صدر صاحب تبسم صاحب او ډیر مینناکو ګلونو د کورمې پښتو ادبي جرګې ځلندو ستورو او د دې باغ ګلونو زه تاسو ټولو ته په ګنداو علاقه پړه چمکني کې د سپین غر په لمنې کې څه به مشکل بمونه یو څو کیلومتره سپین غر وریوي دی سنگلاخ مشکل او که زه وایم چې ناپېژندلې علاقې ته د تاسو راتلل دا مو دپاره ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده. تاسو ډېر لوی قیمتي وخت وبسته. حقیقت دا دی په دې دور کې څوک اوزګار نشته لیا سړی نشته. تاسو په دې عمر کې او په ګونګو مصروفیاتو او د سره د عهدو تاسو وخت وبسته د مونږ په منځ کې ناست یوئ او بیا مو ته هم لږه موکړه کړه چې مو تاسې واوروئ نو دا به داسې وي لکه ډیوې ته لږه رڼا ښیې خو نه څه کله محفل کې کښېنې او حکم درته وشي د سټیج نه نو بیا به څه نه څه خبرې کوې. د ټولو ملګرو خیال دا دی چې د شعر و شاعري محفل دی د شعر په ژبه کې د خبرې وشي خو زه خو دومره یم چې زه خو شاعر نه یم
خو بیا خلک ماته بار بار یې چې نه څه خو منځ ته راوله که نه راوله څه مطلب ګلونه راوله مینه راوله محبت راوله نو زه به دا وایم سحر سحر مې په محفل کې تپوس مکړه هر سحر مې په محفل کې تپوس مکړه زه خو شعر یم د سومنې بیا بریکټ کې سومنه زمونږ د کلي نامه ده او بریکټ کې ورسره لیکلي دي شعر سومنه زه خو شعر یم د سومنې کله چرته او کله چرته تاسو بیا وایه نو ما خو تاسو ته وایي چې زه شاعر نه یم خو دا تبسم صاحب یا نوشي صاحب یا د نور یم یایي چې مړه ته موږ سره غاړه نه وړې که نه غږ کې موږ سره نه رسې نو زه یم څه خیر دی غږ کې به ورسره دا یو ولې به ورکم که ډېر څه نه وي دا یو شعر به دوی ته ډالۍ کړم چې هر سحر مې په محفل کې تپوس مکړه هر سحر مې په محفل کې تپوس مکړه زه خو شعر یم د سومنې کله چرته کله چرته اوس به لږ راشم د مور په چونکې دلته یې لیکلي دي د کورمې پښتو ادبي جرګه دا خبره دا ټکي هم ډېر ښکلي دي کورمه لکه څنګه دا اوس د ما په علم کې اضافه وشوه مخکې خو به مو ویله چې پلاران درې دي نن ما ته پته ولګېده چې میان دي هم درې دي ته ګوره داسې محفلونو کې د سړي په علم کې اضافه وشي ما به سکول کې بچیو ته ویله چې بچی یو حقیقي پلار دی چې ستا کور کې دی مور سره خوا کې دی یو هغه روحاني پلار دی چې هغه تا ته په سکول کې مدرسه کې ټیچینګ کوي تعلیم درکوي تا نه ښه سړی جوړوي او یو اسلامي لیول سره هغه پلار دی چې تا ته خپله مبارکه بیبي د زړه ټوکړه چې هغه ډېر په محبت لویه کړې وي او تا ته یې درکړي چې دا ځان سره ساته نو موږ ته دا پته وه چې دا درې پلاران دي خو نن دا پته ولګېده چې نه میان دي هم درې دي نو نن نه بعد که زه د پلار خبره کوم چې درې دي نو بیا به زه د مور خبره کوم چې درې دي هغه نوشي صاحب چې وایي چې کومه ژبه وایي دا مور ده او کومه خاوره چې کومه ده هغه مور ده او نو مطلب دا دی چې نن ما علم کې دا اضافه وشوه حقیقت ته به حقیقت وایو ځکه حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کی پولوں سے وی په مجلس د عالمانو بس رزر شي عالمان پویو خلکو ته یو خيار ته لکه دا محفل چې جوړ شوی دی په مجلس د عالمانو به سره زر شي کته بوټي او ککانې د صحرا ما سره به خبره وکړه شي د کورمې پښتو ادبي جرګې ځلندو ستورو مشرانو عهدیدارو او بیا چې کوم لاندې لیکلي دي چې تعزیت والدین پروګرام فخر کورم جناب منعم صاحب چونکه تاسو ته پته اتوار پورې ډېر مصروفیات وي خدا منی چې بیګانه ما سره فکر چې منعم تا سار وختي ویلي دي ټلیفون هم کړی دی په خپل هم راغلی دی نو که سل خبرې ډېرې وي او پښتو کې وایي که نه سل خبرې سارې یو نو ما که په دې اتوار ډېرې خبرې وي خو د منعم صاحب د پروګرام کې به شرکت کوو وخت مو ورته وبسته او بل د ځلندو ستورو نه مو چې څه زده کړل انشاءالله دا به مخکې ځان سره وړو خو زه به لږه په مور خبره وکړم تاسو خو د شعر په ژبې کې وکړه خو زه به ساده الفاظو کې وایم چې یو اقوال زرین کی فرمائی چې ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے مور نه بغیر کور چې کوم دی دا قبرستان دی نو قبر کې اوسېدل ډېر ګران دي اوس نه مو ورته اندېښنه دی ویرڅو خو به ټول خو چې ژوند به څنګه کوو او بله خبره ده هغه یو وایي که نه وایي give me an educated mother یوه تعلیم یافته مور راکړه دې ځای کې د مور اهمیت دی I will give you an educated nation تا ته به زه یو تعلیم یافته نسل ډېر کم نو دې ځای قوم به ډېر کم نو دې ځای کې اهمیت د څه دی د مور دی او زما خو الحمدلله که د چا وفات دی الله دې وبخکي او که د چا ژوندي وي نو الله دې عمر ورکړي ما دواړه والدین مور او پلار دواړه الحمدلله با حیات دي خو چې کم نظم د ماشوم به ورته ووایم د شهیدانو په حوالې سره یا داود یا د تبسم به یا د نور چې د مور او د پلار دا خبرې وکړې نو ما خو دا زړه کې وویله چې تا خولې نه به څه الفاظ مو نه ځي ځکه هغه ورځ به هم په مو راشي چې مو بیا مو ته خلک ناست وي چې مور مړه دی
یا پلار مړ دی نو ما خو زړه کې ډېر اندېښنه وه چې ما خولې نه به دا خبرې مو نه ځي ستاسو ډېر قیمتي وخت نه اخلم خو یو وارې بیا تاسو ته علاقه پړه چمکني ګنداو او د سپین غر په لمنې کې په راتلنو باندې ډېر ډېر هرکلی وایم الله دې تاسو په عمرونو کې برکت واچوي وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي مینه په تلو راتلو زیاتیږي کله راځه کله به زه درځم مینا دا کورمه دی ایمو تاسو یو بل نه خلاصېدل نه کېږي نن تاسو راغلی وئ انشاءالله چېرته به مونږ هم در باندې د مینې سلام واچوو والسلام ورحمت الله وبرکاتو بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه اول د بنګه صاحب تبسم صاحب د هر یو جدا جدا شکریا ادا کوو چې جناب محترم استاد جمیل صاحب د والدې محترمې تعزیتي پروګرام کې حصه واخیسته او د مور اهمیت نور هم زیات بیان کو یقینا د شعر شاعرۍ حواله سره خو مو څه تیاری نشته خو والده یو داسې هستی ده په دنیا کې چې زمونږ خوږ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم د هغې په باره کې فرمایلی دي چې د هغې خپو لاندې جنت دی شعر شاعري حواله سره یقینا که موږ ته مخکې پاتې وی نو موږ به د خپل کا شاعر نه یو خو د چا شاعرۍ نه مو استفاده اخیستې وه دلته به د مور حوالې سره څه لفظونه یا څه شاعري به مو لوستې وه خو زه د جمیل صاحب والده خو ډېر راغلی پرون مو اجتماعي دعا ټولو استادانو قاسم الدین صاحب تلاوت وکړو وشوه خو ما دې ته د دعا نه مخکې ومایي چې د دعا زه تاسو ته دلته نه کوم زه به یقینا تاسو کور ته درځم هغوی سبا خو ماته نور هم څه میلمانه روان دي که راغلې ډېره به ښه وي خو زه ډېر خوشحال شوم چې راغلم بیا د مور اهمیت حوالې سره چې تاسو کومه شاعري یا کوم قاسم الدین صاحب په دې باندې روشنایي واچوله یقینا زمونږ په نظر کې وسعت نور هم راغو او د دې محفل خوش قسمته کس هغه دی چې د هغه والدین ژوندي دي الحمدلله دې نعمت کې مو هم ویو خو والد محترم زمونږه د پوهې نه مخکې هغه مونږ د دنیا نه رحلت کړی دی مور یو داسې هستي دی چې دې حوالې سره تاسو لږه کومه وکړه د دې بیانول دا لوی غټه مطلب یو د کتابونو په دې باندې کم دي د زړه حاضرها حوالې سره ولې چې د جنت د مور خپو لاندې دی بیا به د دې مونږ اهمیت کوم لفظونو کې بیان کو او مونږ د الله تعالی نه دا دعا غواړو چې د ټولو میاندې سپیشل زمونږ د محترم استاد جمیل صاحب الله تعالی دې هغې ته جنت الفردوس نصیب کړي الله دې هغې برکتونه د هغې دعاګانې د دې په دنیا کې راوسته د دې په پیدې کې راوستلی کړي مونږ سره خو خاص داسې لفظونه نشته خو زه ستاسو ټول شکرګزار یم چې ما ته مو په دې کې موقع راکړه د خپل خیالاتو حق تلپی به ترې اغیار کوي څو پورې حق تلپی به ترې اغیار کوي څو پورې پنې پاک د پښتنو ډېر پریشان یم حق تلپی به ترې اغیار کوي څو پورې پنې پاک د پښتنو ډېر پریشان یم اوس د پښتنو پنې پاک او د پښتنو په بیت پکې خپا دی شاعر او د سپینغر ادبي جرګې اوس موجوده صدر هم دی طاهر توري صاحب ته ډېر په درناوي سره بلنه ورکوم څه د مور په اړه خپل یو نظم موږ سره شریک طاهر توري صاحب ټولو ګډونوالو ته د مینې او خلوص ډاک سلام یم د محترم جمیل صاحب داود صاحب مظلوم صاحب د پرنسپل صاحب ټولو ملګرو ډیره شکریا ادا کوو چې موږ ته دلته بلنه راکړله او خدای تاسو ته عزت ورکړي ډیره مهرباني د مور عنوان سره پروګرام تاسو جوړ کړی دی وکیڅ دنیا کې چې کوم مقام د مور دی د بلچا په دومره اوچت مقام نوي ایوه حدیث کې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد څه د مور په لاندې جنت مطلب دا دی چې
د مور خدمت او عزت واجب او لازم دی. که مور درنه خفه شي نو بیا انسان سره نور څه پاتې شي. نو د مور حوالې سره ما یو مات ګوډ نظم راوړی دی. ژوند کې مدغه یو قرار دی مورې، ژوند کې مدغه یو قرار دی مورې، زړه ته سکون مې ستا دیدار دی مورې. ستا احسانونه ترې څو چنده زیاتي، ستا احسانونه ترې څو چنده زیاتي، کا ډېر احسان په ما د پلار دی مورې. ستا احسانونه ترې څو چنده زیاتي، کا ډېر احسان په ما د پلار دی مورې. دومره خوږې لګي د چا خبرې، دومره خوږې لګي د چا خبرې، کور کې چې اورم د ستا خبرې. د نصیحت او محبت ډکې دي، د محبت د نصیحت او محبت ډکې دي، ځکه خو اورم د ستا خبرې. کور مې چې ښکلی دی پتا ښکلی دی، کور مې چې ښکلی دی پتا ښکلی دی، بغیر له تا په څه کدا ښکلی دی. زمونږ د کور بالا ډیوی مورې، دا خو د ستا په دې رڼا ښکلی دی. مورې خپه مشي خوشاله اوسې، مورې خپه مشي خوشاله اوسې، تل په امان له هر وباله اوسې. بچي خو تا پسې یو ځای اوسېږي، بچي خو تا پسې یو ځای اوسېږي، مورې زنده او بکماله اوسې. په تکلیفونو مورې تا لوی کړو، په تکلیفونو مورې تا لوی کړو، په ښو او بدو مورې تا پوی کړو. موږ چې بچي وو موږ په څه پوهېدو، موږ چې بچي وو موږ په څه پوهېدو، تا په خبرو کړو او تا پوی کړو. طاهره واړه ښه کارونه کوه او د مور ډېر ډېر خدمتونه کوه. هر څه به راشي خو مور نه راځي بیا، او پرته ونه کړې فکرونه کوه. ژوند کې مې دغه یو قرار دی مورې، زړه ته سکون مې ستا دیدار دی مورې. طاهر توري صاحب وو څخه د مور په اړه خپل خوندور نظم یې واورولو. مننه کوو طاهر توري صاحب نه. بداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي، بداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي، چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. بداره دغه جنگ دی د وطن اخیری جنگ شي، چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، د کاڼي بلالونه شي د بوټي بلاوانګ شي. د درویش دورانی صاحب دی شعر سره زه د نن ورځې د دې محفل اخیری شاعر او ډیر محترم نوشي بنگش صاحب ته ډیر په درناوي سره بلنه ورکوم چې سهار وکي خپل خوندوار زما قدرمن ورور ملګری جمیل صاحب او دې ته مو په دې مکا پر اختیار ډیر مختورن یو، ځکه چې په دې دردېدلي غم کې په کار چې مو اول ورځې راغلي وې جنازې کې شامل وې، کني دویمې وې کني دریمې وې، خو بیا دا هم غنیمت ګڼو چې نن خو کم از کم په ټیټو سترګو ته حجرې کې حاضر یو. نو بیا دې کورمې ادبي جرګې ملګرو او دا احساس دا جذبه د هیرولو نه دی، بلکې سلام ورته کوم چې داسې پروګرامونه بیا بیا جوړ شي او د کورمې بلکې د پښتونخوا لوړ دنګ شاعران راشي، دا د غرونو څوکې وکشي، دا رښتونې پښتونولي وکشي. او د دې دعوت دې ته ځکه دی چې موږ خوا کې ناست دی پرنسپل صاحب. دا پرنسپل صاحب په دې غرونو کې پیدا شوی دی او په دې غرونو کې تعلیم کړی دی او دې کالج پرنسپل دی. خلک چې پښتون قام ولې سره چې خو تاسې وکړئ چې په دې غرونو کې سکول هم شته، په دې غرونو کې پرنسپل هم شته. نو دا ټولې پښتونخوا ته دعوت دی، د مینې دعوت دی، د علم دعوت دی، د حلم دعوت دی چې رسئ
دغه غرونه رغونه د پښتون وطن تاسو ته انتظار کوي رسوي چې سره یو شي او بل ته لسونه ویل کو دا نفرتونه دا کرکې دا تور بدونه چې موږ یو بل نه لرې کړي دا ویلې دا یو سوال دی دا سوال به حل کول غواړي او زه د یوه خبره ډېره معذرت سره د کاري صاحب په مخ کوم او د ملګرو په مخ خو بیا د زړه دغونه چې کله لمبه شي نو بیا ما نه زنا خبرې وځي چې اول یې ټول نه موافي غواړم او بیا به سره خبرې کوو چې یو قام چې هغه سرکوري ژبه انګریزي وي قومي ژبه یې اردو وي مذهبي ژبه یې عربي وي خاورې به ترقي وکړي په پښتو ژبې داسې غرونه د نفرت کاڼي ایښي دي دا کاڼي به لرې کول غواړي خو دا به د تاسو نه دغه پښتو تاسو ته سترګې غړئ د پښتو دښمن د چا دښمن دی د پښتون دښمن دی خو که بیا داسې محفلونه جوړېږي نو هغه د درد صاحب یو شعر دی پرونه بله ورځې څه په پیواړو تري کې څه پېښ شوي دي نو که دا خلک مونږ دلته وکړي نو هغه خلک به زه یم ته ټوله کوره به حیرانوي او دا د هغو خلکو د ناپوهۍ او که بیا دریام لوس وي هغه په مخ چاپېره دی چې مونږ دلته ناست یو نو دا نفرتونه دا کرکې چې د ایمو د زړونو او د روحونو منځ کې یو قام یې څه ټوټې کړی او یو قام یې زه یې شیعه کړی یم او ته یې ته سني کړی تا ته لاس کې ټوپک در کړی دی ما تیاره کړی او ته ما وژنه زه تا وژنم میرتیږي بچے او دا پښتون وطن کور به چاړنګېږي د پښتون وطن انغرای به دې چاړنګېږي د پښتون وطن نو که دغه سلسله روانه شي هغه یغه شعر ته یادېږي چې راځه چې په دعا کې د یو بل سره په ضد شو دا ټوپکې کېږدو د سنګرونه ړنګ کړو او د مینې غږ وکړو یو بل ته وشه دغو شهیدانو نه وشرمېږو چې په شیعه سني کې څوره میاندې وجوړېدې څوره خویندې وجوړېدې دا دعوت زه د جمیل صاحب د کور نه د دې ضلعې خلکو ته نه ټولې پښتونخوا ته ورکړو چې رسوی نفرتونو نتیجې خو مو ولیدې خو دا جنګ کلای مو خپل نه دی دا پردی جنګ دی په متفله شوی دی او په شاعر ادیب دا حق جوړیږي چې هغه د خپل قوم رهنمایي وکړي او د قوم په اغزي ګوته کېږدوي چې ته دغزي کې بیمار یې نو شکر دی دغه ډیوې او دا ذهنونه دلته موجود دي نو د پښتونخوا ته مو غږ کوو او د خپلې مور کورمې ته غږ کوو چې راځئ د لسونه چې دغه یو بل ګریوان ته مو چولي دي دا لسونه یو بل ګریوانه وبسو د دعا کې اوچات کو نه دغه یو شاعر یو شعر دی درد صاحب څه راځه چې په دعا کې د یو بل سره په ضد شو راځه چې په دعا کې د یو بل سره په ضد شو ته ما له خدایه غواړه زه به تا له خدایه غواړم زما عزتمندو اوکي زه یم چې په دې حالاتو په دې وختونو کې او بیا په ننني دغه څو ورځو کې چې د کور مې کوم حالات دي دا د امن دعوت دی دا د ورورولۍ دعوت دی چې موږ دلته ناست یو مشر پرنسپل صاحب وړاندې خبره وکړه چې موږ په دې ویاړو بلکل موږ په دې فخر کوو په دې ویاړو چې داسې کسان داسې ملګري راغونډېږي او د خپل سبا خبره کوي په مزي جنګونه کوي او په سبا خبره نه کوي نه 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 موږ به مزي ته هم کړسو هغه خپل تاریخ به ژوندی کوو پښتون تاریخ به ژوندی کوو او خپله جغرافیه به پېژنو او خپل سبا ته به فکر کوو چې ژوند ښکلی شي د یکي یو واری دی نو بیا خبرې خو ما زړه ډېر شوی دی پرنسپل صاحب خبره بیا خو ډېرې اوږدېږي بیا خو سره ډېرې اوږدېږي خو خبره ده مور او بیا پښتنه مور د هغې د ستایلو حد نشته ما چې د مور نظم نه دی لیکلی او وجوهات څه دي چې زه اوسه پورې دې ته نه یم جوړ شوی چې دومره لوی عظمت باندې زه څه ولیکم په دې کې زه پاتې راغلی خو بیا دغه د مور ستړي ستومنې مې مخې ته دي هغه ویښې شپې
او بیا مو تاسو ټول دغه یوه طبقه یوې خپې څپلی یو د پښتنو هغه خبره نو چې کوم هغه غریبیو کې بدو ورځو کې مو پسې کومې خورۍ کړي دي نو د یو شعر دی ما نه دی دا هم دی بل چا دی خو ما زړه داسې ټوک ټوکي خو دا د ټولو د میاندو هغه تصویر پکې موجود دی ځکه چې میانه مور ډېر ستړي کړي دي خو دا شاعر د خپله مور څه کسي نو بیا د خپل غربت ژوند بیانوي او چې تا به دغه هغه نه دي چې لرګي نه وي نو مور بیا په هغه وربلوي په د تپیاکو په څه شی نو بیا دي نه د ښځې خرمن چې هغه یا برنوالي وي نو هغه بلکل څه د پکوي نو چې هغې سترګو نه کومې اوښکې بهیږي خو بیا هغه لګوي خپلو بچیو ته د خپل سبا دپاره چې څه خوراک ویر کړي هغه وربلوي نه هغه شاعر دغه یوه مصرع ته یاد دی چې د مور په اوښکو به لمدې وي ځکه نه بلېدې د مور په اوښکو به لمدې وي ځکه نه بلېدې زما به کله هېرې نه شي هغه وچې پاڼې د مور په اوښکو به لمدې وي ځکه نه بلېدې زما به کله هېرې نه شي هغه وچې پاڼې نو وچې پاڼې به راټولې کړې وي خو بیا چې نه بلېدی نه هغه په اوښکو به لمدې وي خو بیا به دا مور دي بلولو د خپلو بچو دپاره نو د مور عظمت ما په خیال په دې شعر باندې کپي دی خو دغه یو څو شعرونه به خپل هم وایم چې د تاسو یې اورېدلي دي چې شاعر هغه دی نو یو څو شعرونه به درته ډالۍ کړم د یو آزاد نظم دی چې جونګړه ای ناز پروره خودبین اشنا تا ته وایم زما د زړه لاس کې کتاب د ارزوګانو چې دی ای ناز پروره خودبین اشنا تا ته وایم زما د زړه لاس کې کتاب د ارزوګانو چې دی لږ خو یې ولوله ته هر یو باب خره صفا خره شطرا وګوره په کې لیکلي څه دي زه تا نه غواړم د ستا د زلفو سوري او نرنجي ننګي او بخملینې شونډې خو زه د ستا په زړه کې یوه جونګړه غواړم د خپلو یخو اسویلو تاړمو اوښکو نه چې لږ په امان شم پکې ژوند تېر کم خیر دی که وار یې نه وي وړنګه بنګه دې وي او خړه پړه دې وي خو څه جونګړه دې وي نو ته کوم نظم نه یې شهید بس مانه خیر به یو غزل به وایو پرې کره یاد شو خو به د جرس په شان لار خیم علم ته د غوټۍ غوندې مې مهر په خوله نه دی د غوټۍ مې مهر په خوله نه دی د جرس په شان لار خیم علم ته که دې دا نه وي تهمت به یې نصیب شي که دې دا نه وي به یې نصیب بختور خلک به درومي د یار چم ته که دې دا نه وي تهمت به یې نصیب شي بختور خلک به درومي د یار چم ته او په تیرا څوکه دې رولی کې نازک دی په تیرا څوکه دې رولی کې نازک دی زه د ستا په نوم قسم خورم کلم ته زه د ستا په نوم قسم خورم کلم ته راشه ځان و جهان وکسه که دې شک وي راشه ځان و جهان وکسه که دې شک وي راشه لږ د نوشي اوښکو جامې جم ته او دا یو څو شعرونه دي چې زلفې زلفې یادوې په لارو منډې وهې چې زلفې زلفې یادوې په لارو منډې وهې زړګیه شرم دی دا خوی د لیونو مه کوه ما هم د چا ګړګوتي زلفې اړولي به وي ما هم د چا ګړګوتي زلفې اړولي زاهده دومره د هم فخر په تسبو مه کوه او د غره سړی شډال پښتون دی نور نه پوهېږي د غره سړی شډال پښتون دی نو نور نه پوهېږي اشنا نوشي سره خبرې په باڼو ما کوه والسلام ډېر قدرمن عزتمن د میان زړګی مې ګوره دا میان زړګی مې ګوره یروي مې دا میان زړګی مې ګوره یروي مې لکه څنګه د ګلونو دا چې ماته کېږي
دا میان زړګی مې ګوره یاروي مې لکه څنګه د ګلونو دا چې ماته کېږي کله دلته غېږه نیسم کله هلته غېږه نیسم وایم دلته راغورځېږي وایم هلته راغورځېږي نور به ذهن کې خو څه نشته خو نه زیاته یاد نه پرې خدای دې داسې اول و اخر پروګرام د کورمې ادبي جرګې ما کې نن دې ما په خیال ما خو دا غوږ به لیدو خدای دې داسې وکړي چې په هرې میاشتې کې ناسته وي او پرنسپل صاحب ته خوښ کوو چې خدای دې تا ته بڼو وزره دیر کړي چې سکول در سره دی چې یو مازدیګر یا یو سهار چې په سکول کې کښېنو چې په دې کې د ځوانان ټوله راغونډ شي او موږ ځان سره ملګري راولو دلته سره کښېنو بلکې داسې د سرکوري هغه څه کوم دي دا دلته راولو چې دې ته پته ولګي چې دلته څوره مینه ده دلته څوره خلوص ده دلته څوره رښتونې په هغه اصلي شکل کې پښتو پرته ده نو درنو پښتنو زه تاسو ته سلام کوم او بیا به راځو خدای مې عزتمن قدرمن ساته والسلام همدې سره د نوشي بنګش صاحب دی ګټورو خبرو سره او خوندور کلام سره زموږ د نن ورځې دا پروګرام سر ته ورسېدلو زه د ماستر جمیل صاحب ډیره مننه کوم او د پرنسپل صاحب محمد قاسم الدین صاحب ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته دومره مینه راکړله او موږ یې ونځولو نو د دوی نه بیا ډیره مننه کوو زه خپلو یو 2 شعرونو سره دا محفل سر ته رسوم سیلاب د زمانې دی وړي پښتونه تشهوس سیلاب د زمانې دی وړي پښتونه تشهوس پښتو چې مروره نن لتا روانه ده سیلاب د زمانې دی وړي پښتونه تشهوس پښتو چې مروره نن لتا روانه ده ټوکیږي بهر زړه کې لکه تخم تبسمه ټوکیږي بهر زړه کې لکه تخم تبسمه ویالو کې د هنر چې می وینا روانه ده ډیر خوشحال و آباد وسوي ډیره مننه همدې سره مو دا محفل سر ته ورسېدلو تر د بل یو پروګرام پورې بلې مشاعرې پورې د خدای په امان خوشحال و آباد وسوي